پاکستان ته د ټي ټي پي خبرداری وایي تر ټکه پورې خاوره د افغانانو ده او افغانان پر خپل ځمکې د اوسېدو حق لري. دا چې نورې څه ویلي دي جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستاني طالبانو تحریک له افغان کډوالو سره د پاکستاني چارواکو لخوا چلن وحشیانه او ظالمانه بللی دی. د دغه تحریک مشر ویلي چې تر ټکه پورې ځمکه د افغانانو ده او افغانان پر خپل ځمکې د اوسېدو حق لري. هغه پر ټولو مسلمانانو غږ کړی چې د پاکستان د جبر په مقابل کې له دوی سره ودرېږي. تحریک طالبان پاکستان د سې شنبې په ورځ د تلې په 18 د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي موږ ګورو چې په دې وروستۍ کې د پاکستان غلام او ظالمې عسکر د افغان مهاجرین ورونه ځوروي او بندیانوي او بېلابېل تکلیفونه ورکوي. په اخر کې دا اخطار هم ورکړی چې که د نومبر په لومړۍ نیټه خپل وطن ته که ولاړ نشي بیا به په جبر او زور ویلېږي. موږ په کلکو ټکو دغه وحشت، ظلم او بربریت غندو. همداراز د ډلې مشر مفتي ابو منصور عاصم نور ولی محسود یو غږیز پیغام په نشرولو سره زیاته کړې چې افغانان کوم پردي هیواد ته نه بلکې خپل هیواد ته مهاجرت کړی. د نوموړي په خبره له آمو سیند څخه تر اباسینه او لاټکه د افغانانو د پلرونو او نیکونو وطن دی چې هیڅ افغان مسلمان ترې تېرېدلی نشي. تېره اونۍ پاکستان اعلان وکړ د اکتوبر تر پایه دي ټول ناقانونه کډوال له دغه هیواده ووځي او که نه په زور به وایستل شي. تحریک طالبان پاکستان په اعلامیه کې په افغانستان کې له ټولو مسلمانانو غوښتي چې له افغان کډوالو سره ودرېږي. اعلامیه زیاتوي موږ باید له خپل افغان کډوالو ورونو سره د 3 عاملو په اساس ودرېږو. لومړی دا چې افغانان هم مسلمانان او زموږ د کلمې ورونه دي. دویم دا چې افغانان زموږ د وینې او رشتې ورونه دي او د پښتنو روایت دا دی چې د ظالم دښمن مقابل کې باید د خپل ورور سره په کلکه ودرېږئ. او دریم دا دی چې دوی زموږ میلمانه دي او باید له خپل میلمه څخه دفاع وکړو. اعلامیه کې راغلي پاکستان د خپل غیر طبیعي وفاق لپاره ګاونډي هیوادونه په خاصه توګه افغانستان بې ثباته او نامستحکم کول غواړي. له همدې امله هیڅ یو ګاونډی هیواد اعتبار نه کوي پاکستان په افغانستان کې نه اسلامي او نه هم نه اسلامي استحکام غواړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.